بزګرۍ د اقتصادي ستونزو حل کولو ښه لاره ده چې د لوګر ډیری اوسیدونکي پرې مصروفه دي. دا د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ زرغونخار سیمه کې د رومي بانجانو فعالیتونه دي چې بزګران د حاصلاتو پر راټولولو مصروفه دي او وايي له 1 جریب ځمکې څخه 2000 منه حاصلات ترلاسه کوي. که څه هم په روان کال کې د رومي بانجانو حاصلات ښه دي، خو نرخونه څنګه چې زموږ تمه وه هسې نه دي. دغه راز له مسؤلینو څخه غواړي چې د بازار موندنې ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې ورسره همکاري وکړي. رومی به نام تخمای تریپل میگه وسطش تا 2018 تا 1.5 سر که حاصلش سی بیا حتی از 2000 هم بالا می تا 2.5 سر حتی تا 3000 سر میه، چون مارکتش خیلی کمزور است. دا رومیان و حاصلات خو څه بد نه دي، امیر صاحب خو روټونه نشته، ریټ بیخي کمزور دی، ریټ نه لري بیخي د خواران د دکانان چې دي د تاوانی دي په دغه کوم ریټونه چې اوس روان دي په حال په دې کې دوی تاوان دی ډیر. په ورته وخت کې بیا د لوګر کرنې مالدارۍ رئیس وایي د یاد ولایت مرکز او ولسوالۍ کې په څه باندې 1444 هکتاره ځمکه باندې رومي بانجان کرل شوي دي چې له دې څخه څه باندې 4620 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شوي دي. سکل د لوګر ولایت د رومیانو یا د بانجانو حاصلات تیر کال په نسبت باندې حاصلاتو نتیجه ښه ورکړې ده. تقریبا 1640 هکتاره ځمکه د بانجانو باندې کرلی شوې ده. د دې ترڅنګ 4620 میټریک ټنه حاصلات لاسته راغلي دي. د لوګر ولایت بزګران په داسې وخت کې د رومي بانجانو حاصلاتو ښه والي خبره کوي چې د یاد ولایت کرنې مالدارۍ ریاست مسؤلینو په وینا سږ کال په دغه ولایت کې د سبزیجاتو ترڅنګ د میوو حاصلات هم خورا ښه دي.